د ټولو نه اول خو زه حمید الرحمن همدرد صاحب ته مبارکي ورکوم چې هغه په دې دومره مصروفه وخت کې هغه خپل کړۍ پرې نه ښوده مشال ادبي ټولنې هغه کسکلیچ راغلی دی هر څه چې راغلی دي دا هر سوزي خو په هغه کې خپل داسې یو ګړو او داسې خپل یو جسو پکې چې هغه په دې مصروفه وخت کې هغه پرې نه ښوده او د هغه دې کوششونو نن دا رنګ راوړ چې دغه د کم ځای نه موږ راټول کړي او موږ یو بل سره هغه ملاقاتونه وشو او داسې ستوري او داسې ښایسته کسان ما باندې خو ډېر خواږه لګي او ستاسو نه نیم خبر اوس ما چې څه ویل غوښتل هغه زموږ د ملګرو مخکې ووې بیا مجمع ته ودرېده او د هغوی په مخ کې هغه خپله خبره کول دا لږ ډېر ګران کار وي چونکې ما وی د اول نه زه یو دوه ټکه کومه چې هلکه شاعرانو ملګرو تاسو چې څه ویل غواړئ نو د زړه د اخلاص یې ووایئ که یو سړی په ترنم کې ویل غواړي نو هغه دې په ترنم کې ووایي لکه څنګه چې زموږ د ملګرو ووي هغه ملګری پاسېدلی هم دی ډېر زیات په خوږ اواز باندې یو ملګري دغه وکړو تاسو د مختلفو دغو سره چې کوم دی نه د خپل هغه اړیکې ساتئ نن راغلی د حمید الرحمن همدرد د پیړولو دپاره او د هغه د اوچتولو دپاره ولې په هغه کې خپل صلاحیتونه دي د هغه صلاحیتونو موږ په دې مصروفه وخت کې را روان کړي یو او رالو او دلته په هغې ځای کې موږ نورې مینې هم ولیدې او نور ښایسته ښایسته ملګري ولیدو زه خپل په لنډو الفاظو کې دا وایم زما د سلیمان صاحب نه د شاعري تمنه وه زه خو سواتي ته خوشحاله شوم ما یې سواتي د خیره راغی پکې د یو ملګری چې به راته زما د دغه نه تمنه وه د اشتمن نه اشتمن پکې بل یو ښایسته ستوری را مخامخ شو موږ ته راښکاره شو هغه ملګری بیا ما چې څه ویل غوښته دې ملګري هغه زما د خولې هغه خبرې ټولې ده وکړې ډېر زیات خوشحاله شوم اوس موږ له پکار دي د شاعر چې کوم مقام دی موږ به هغه مقام نه غورځو موږ به هغه مقام اوچتو چې شاعر په هر ځای کې قدر دی او شاعر ډېر لوی مقام دی خو که ته ځان وپېژن موږ له پکار دي چې موږ په دې امن او امان باندې چې کم دی نه کم سے کم خپلې شاعرۍ له وده ورکو موږ خاص کر سید حسین شاه د پلار په باره کې نظم ووي د هغې جزه الفاظ را سره نشته چې زه په کمو الفاظو وستایمه زموږ سره په حجره کې سرور شمال صاحب څوک دی هغه د مور په باره کې نظم ویلو او منګه 358 کسان یو هغه ټول چړولو داسې پکې څوک نو پاتې شوی د هغې نه علاوه په خپله شاعرۍ کې په خپل دغه کې په خپل سوچ کې یو داسې درد پیدا کول غواړي چې منګه د امن او امان په باره کې شو منګه د پلارو په زوی دا رشته چې کومه نن سبا چلیږي ناپرمانه الواد په باره کې چې کوم دی نه منګه د پلار هغه قدر را مخې ته کو په میز دې خلکو ته کیرو دغه څنګه چې د مور دا خبره منګه وکړه وخت نه لمه خو به هر حال او د مجمع ته ودرېده او بیا خبرې د سړي نه هېرې شي بهر ته د روژه کې چې کوم دی نه د تراوون وروستو اکثر یا ټورنامنټ یا بل صحیح ملګري هغې ته وځي نن سبا د زړه دغه هغه ملګری نه پیدا کېږي چې ته لاړ شي او د هغه سره کښېنې خو سړی وځي یاره پلانې به راوتی اوس ته ووتې او بهر تا تپوس وکړې هلکه هغه پلانې نشته هغه خو ما ته په ټلیفون کې ویلي چې زه یم ټورنامنټ کې یاره هغه لږ ساعت مخکې تللي دي خوازخېلې ته چیله پراټې له تللي ملګري ګاډي ته وخواته لاړو نو زه راشم او دا هوټل والا چې کوم نږدې دی ده ته زه په هره ژبه کې دی زه پوه کړم کار وموکړم هر څه چې وروره دا کوالټي ته په ځان کې پیدا کړه که نه نن د بهانه یو څلور شپږ هلکانو موټر ته ختلي دي او هغه تللي دي خوازخېلې ته چیلې ځي کالاکوټ ته چیلې تللي دي دا کوالټي ته په ځان کې پیدا کړه ته خو دا کار کې زما خوږه وروره ډېر خواږه لګوي زما اخري پیغام دا دی چې د یو بل سره مینه پیدا کوي یو بل له اوږه ورکوي دا سوچ د هر چا نه دی دا خو ډېر یو زبردست سوچ دی دا کوم چې نن راوړی دی او په هغې سوچ باندې موږ راغونډ شوي یو آداب د پښتو کلتور ژوندی کول په دې کې خپلې حصې مناسب نن چې یو سړی راغی داسې یو سپین ږیری راغی هغه ځای تماشې کوله حمید الله همدرد صاحب ته ما وویل پاسه څوک میلمه دی چونکې د دې ګاونډي د دې مشر و خو ولې هغه راغی په دې دغه کې کېناست هغه به هم چې کوم دی نه دا وي او دا هغه به ورته ولګي زه مشاعرو له نیم تللی زما دا درېیمه څلورمه مشاعره به یې درېیمه ده غالبا خو زما دومره مینه پیدا شوې ده چې بېګا مې حمید الرحمن همدرد صاحب ته وی
چې که بچی مې په 104 ټمپریچر باندې پروت 104 ورې سړی لیونی کوي تاسو ته پته ده سړی بیا ګډې وړې وایي خو زه به درځم انشاءالله د هغې سره چې دلته کوم ملاقاتونه وشو کوم خوږې خبرې دلته کې موږ واورېدې په دې پسې ما خو یو مثال تاسو له درکړو چې یو بچی په 104 ټمپریچر باندې زموږ پروت وي نو دا مشاعره او داسې خواږه خلک چې پکې موږ یو نو موږ به هغه پرېږدو او راځو به هغه شانو شو هم او ثابت کړو در پم کړو او ثابتو به هم مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی هغې له الله دغه کوي خو داسې پروګرامونه داسې سوچ دا چېرته مه مس کوئ پاتې ځان یو سړی اوچت حساب یې کړ زما یو دوه شعرونه ډېر زیات خوښ دي او دا د وړوکوالي نه مې خوښ دي وایي قدر د بل وکړه چې په خپله قدردان شي ځان چې ځمکه وګڼي نو هله به اسمان شي ټیک شو دي وایي ملنګي د بادشاهي د ملنګانو په دعا شي زه ملنګ هله بادشاه شوم چې ګدا شوم